دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو مسیانو د حسن او د حسین عقیقه وکړه او یو پسې ذبح کړو. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو، محدثین فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما د طرف نه یو پسه ذبح کړی دی. نو غالبا دا وجه دا و چې په هغه وخت کې هم دومره وسعت و، یعنې دومره د نبي علیه الصلاة والسلام د هغوی دومره وسه کېدله. اوس هم که یو سړی چې غریب وي، وسې د دوه ونه کېږي چې کور کې هلک پیدا شي او دوه پسونه حلال کړي، نو هغه وسې نه کېږي، د یوی وسه کېږي. نو اوس هم یو ذبحه کولی شي. نبي علیه الصلاة والسلام دا دې دپاره کړي چې امت دپاره پکې وسعت حاصل شي، اسانتیا پکې راشي. نو که یو کور کې هلک پیدا شو، د دوو پسونو وسې نه کېدله چې عقیقه وکړي او د یو پسه یې کېدله، نو یو دې حلال کړي. نو نبي علیه الصلاة والسلام دا عمل کړی دی دپاره چې امت دپاره پکې سهولت وي. که د چا دوو وسه نه کېږي، نو یو دې ذبحه کړي. بهرحال د بچو په حقوقو کې بیان شروع، نو یو حق د بچي همدا دی چې ستا وسه کېږي هغه باندې عقیقه وکړه او خپله یې وخوره او خپلو غریبانانو خپلو خپلوان هغو ته هم غوښې ورولېږه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.